د کجکي بند د افغانستان له مهمو لویو او ستراتیژیکو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د هلمند په سیند جوړ شوی او د دغه ولایت په کجکي ولسوالۍ کې موقعیت لري. یاد بند د زراعت او برېښنا په برخه کې حیاتي ارزښت لري او د دغه بند له تولید شوي برېښنا څخه د هلمند او کندهار ولایتونو زرګونه کورنۍ برخمنېږي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده کجکي بند د افغانستان د لویو او مهمو ستراتیژیکو بندونو څخه دی چې د هلمند ولایت په شمال د کجکي په ولسوالۍ کې موقعیت لري. دا بند د زراعت او همدارنګه د اوبو او برېښنا په خاطر جوړ شوی دی چې د زراعت په څنګ کې خپلو وطندارانو ته د برېښنا انرژي ورکوي چې د دې برق څخه د هلمند او کندهار ولسونه استفاده کوي او د زراعت لپاره د هلمند ولایت بزګرکاران استفاده کوي. کجکي بند په 1428 هجري شمسي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري جوړ شوی او د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت یې 1.3 میلیارده متره مکعبو ته رسیږي. دغه بند 2 فاز او 3 توربینونه لري چې د 150 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پرې شونی دی. دا بند تقریبا په 1428 کې د امریکا متحده ایالات لخوا څخه جوړ شوی دی چې د اوبو ظرفیت یې د 1 څخه تر 2 میلیارده متر مکعب اوبو پورې رسیږي او همدارنګه د برق د تولید چې مخکې یوه فابریکه جوړه وه 2 میګاوالټ امپیر تولیدي ظرفیت یې درلودی. د دې تولید په 1454 کې شروع شوی دی چې د هغه څخه راوروسته فعلا موږ په کجکي کې 2 فابریکې لرو چې یوه د 100 میګاوالټ امپیر تولیدي ظرفیت لري او یو بل زړه چې ده هغه د 50 میګاوالټ امپیر تولیدي ظرفیت لري چې په مجموعي کې 150 میګاوالټ امپیر ظرفیت په هغه وخت کې چې د کاسه ډکه وي اوبه زیات وي د اوبو پوتنشل لوړ وي 150 میګاوالټ امپیر تولیدي ظرفیت لري چې د دې څخه هلمند ولسوالیو لښکرګاه ښار او همدارنګه کندهار ولایت موږ برخه ورکوو. کجکي بند نه یوازې د کرنې لپاره د اوبو ستره منبع ده بلکې د برېښنا له اړخه هم د افغانستان په ځانګړي ډول د جنوب لویدیځ زون لپاره حیاتي ارزښت لري. د دغه بند له اوبو او برېښنا د هلمند او کندهار خلک په مستقیم ډول ګټه پورته کوي. دا برق بند افغانستان د جنوبي غرب په خاص ډول د هلمند او کندهار لپاره ډیر مهم رول لري، ډیر ستراتیژیک بند دی. د هلمند او کندهار ولسونو ته ډیر زیات اهمیت لري. د اوبو په بخش کې همدارنګه د برق د تولید په بخش کې صنعتکاران، تجاران او رهایشي کورونه د دې څخه استفاده کوي. اسلامي امارت د دغه بند د امنیتي تدابیرو په موخه یو مستقل کنډک د یاد بند په مربوطاتو کې ځای پر ځای کړی ترڅو د یاد بند امنیت په بشپړه توګه تأمین شي. د کجکي بند لپاره موږ الحمدلله مستقل الته د کنډک د محافظون لرو چې په نوم د نظم عامه ده او دغه ټوله مکمله ساحه څارنه کیږي، دغه حفاظت کیږي، دغه امنیت تامین کیږي او دغه امنیت مکمله تامین ده. نو دغه لپاره موږ کوشش کوو نورم دغه امنیتي چارې نورم په مخه بوځو. دغه بند نه یوازې اقتصادي ارزښت لري بلکې د طبیعي ښکلا له امله یې د سیاحتي ځای په توګه هم ځانګړی شهرت موندلی او د قایم شوي امنیت په برکت اوس د هیواد له بېلابېلو او لرې پرتو سیمو څخه ګڼ شمېر هیوادوال کجکي بند ته د سیاحت او لیدو لپاره ورځي. زه نظر خان او د خوست ولایت د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو موږ دلته چکري میلې ته راغلي یو، انډیوالان هم دي. دلته مو دیګ میږم وکړو، سات مو هم تېر شو. الحمدلله وطن کې اوس امن امان دی او نورو خلکو ته موږ دا توصیه ده دلته میلې ته راشئ، چکر ته راشئ. اسم من احمد ولی است، از ولسوالی گیرش ولایت هلمند هستم. این از خطه منظر آمدم به کجکی. بسیار خوش هستیم از اسلامی امارت که امنیت و صلح آورده. کجکي بند چې هم مهاله د اقتصاد، انرژي او زراعت سرچینه ده نه یوازې د هلمند او کندهار لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو حیاتي ملي پانګه بلل کیږي. ضیاءالله هیلمن، پولیس رادیو، هلمند.